د کهاني شروعات کیږي د یو ګڼ ځنګل نه چرته چې یوه مور د خپل لوند زوی سره ژوند کوي چې د مور نوم یې نادیه او د زوی نوم یې سلیمان و. او د سلیمان پلار یو ښکاري و، خو اوس د هغه په یاد کې د سلیمان سره یوه اډیو ویډیو ده په کوم کې چې هغه ویلي دي چې تاسو لا په ځنګل کې اوسېدل پکار دي چې ستا د مور حالات ټیک شي. خو حالانکه د سلیمان د مور حالت په ورځ ورځ نور هم خرابېدلو د ښه کېدلو په ځای. د دې باوجود د سلیمان مور سلیمان ته وایي چې لاړ شه او هغه جال وګوره چې څه ځناور پکې نیولی شوي دي او که نه. خو کله چې سلیمان د کوره وته نو د خپلې ملا نه یې رسۍ تاو کړه او د رسۍ یو کونډه یې د خپل کور سره بهر وتړله، تر دې وجې چې سلیمان د خپل کوره ورک نشړی شي او مور یې په اسانۍ سره بیرته پیدا کړی شي. او څه موده پس د سلیمان د پلار د مرګ د جنم ورځ راغله چې د سلیمان مور سلیمان ته وایي لاړ شه او میهان ونیسه. خو کله چې سلیمان د سیند غاړې له لاړو نو داسې محسوسه کړل لکه چې هډو یو مرغۍ هم نه وي. خو د سلیمان مور سلیمان ته وایي چې لاړ شه او کیرړي یا چینجي ونیسه چې د هغې په وجه موږ میان راونیسو. خو کله چې سلیمان لږ اخوا لاړو په پاڼو کې یې لاس وهل نو د هغه لاس د اوسپنې په یو زنځیر ولګېدو چې مور یې دغې ته پرېنښودو او په شا یې یو دم راښکودو او سلیمان یې کور ته راوستو. نادیه خپله بیزه اوبه کړه چې تر ماښام ترې پی واخلي او د سلیمان نه د خپلې بیمارۍ هغه تکلیف پټوي چې دی پوه نه شي. بیا یې هم د شپې سلیمان لا کیک جوړ کړ او سلیمان ښه په خوشحالۍ سره مومبتۍ مړې کړې او د هغې نه پس یې سلیمان ته د ځنګل په باره کې څه خطرناکې کیسې وکړې چې تا له په ځنګل کې یوازې لرې تلل نه دي پکار او وعده یې ترې واخیسته. خو پته نه لګي چې د سلیمان مور د سلیمان نه دا وعده اخلي او بیا ترې ځي او بیا تر واپس نه راځي. داسې ولې؟ او سلیمان ته یې یو اډیو ریکارډ پرېښوده چې ورته ویل چې زه بیا کله هم واپس نه راځم، خو زما دا 3 خبرې یادې ساته چې کله هم د ځنګل نه درته څه میلاو شي نو د هغې 3 حصه واپس ورکوه ځنګل ته، او بل کله چې ته هم یوازې وي او زما یاد راځي نو هغه کانه وایه کما چې به ما ورته یو ځای ویله، او دریم دا چې کله هم ته د کوره وځې نو رسۍ به نه پرېږدې. خو په دې منځ کې ډېر کلونه تېر شو او سلیمان د 18 کالو شو. خو سلیمان اوس په خپل کار کې ډېر ماهر و، هغه که ښکار و که میان نیول و که اور بلول و، چې کله به ډېر خفه شو نو د خپل مور هغه ریکارډ به یې اورېدلو. خو یوه ورځ سلیمان د خپل کور سره ناست و چې خوراک یې کولو، خو ناڅاپه یې یو خطرناک او ناشنا اواز واورېدو او په منډه پاڅېدو او د ځنګل طرف ته لاړو چې اخوا دېخوا یې غوږ کېښوده خو څه یې په غوږ رانغلو. یو ځل بیا یې د ویده کېدلو نه مخکې د خپلې مور هغه ریکارډ واورېدو او د اډیو اورېدو نه پس سلیمان لا خوب نه ورتلو نو پاڅېدو او د خپلې بیزې اواز یې واورېدو لکه د سلیمان بیزه چې په څه مصیبت کې وي. او د تللو نه پس د سلیمان رسۍ ختمه شوه چې د بیزې خواته ورنه رسېدو، خو محسوسوله یې چې لکه بیزه یې مخې ته پرته وي. او ناڅاپه د سلیمان د مخې نه چا بیزه د ګڼ ځنګل طرف ته راښکوده، خو سلیمان دا محسوسه کړه چې د هغه لاس په وینو رنګ شوي دي. د دې هر څه نه پس سلیمان یو ځل بیا ښه زندګي تېرول شروع کړل. خو یوه ورځ ناڅاپه د سلیمان په غوږ د ګولۍ اواز راغی چې سلیمان په منډه د هغه طرف ته لاړو او ورته د هوسۍ لاش میلاو شو چې پسې وروسته ښکاري راغی او هغه ښکار کړې وه. د دغه ښکاري نه سلیمان ویرېدو او سلیمان په هوا کې چاقو وهل شروع کړل، ولې په بدل کې دغه ښکاري هم خپل ټوپک تاو کړو او د سلیمان سر یې پرې ووهو چې سلیمان بېهوشه شو. خو له لږه موده پس سلیمان په هوش کې راغی نو په خپل کور کې و او هغه ښکاري مخې ته ناست دی چې د سلیمان نه د هغې په بدل کې معافي وغواړي. ښکاري چې په چړه وکتل نو په چړه یې لوکس نام لیکلی و چې ورته پته ولګېده چې د ده نوم لوکس دی، او یو ځل یې بیا د هغې ګزار په باره کې معافي وغوښتله او د هغې نه پس ورته ښکاري وویل چې زما نوم هینک دی، او بیا یې ترې تپوس وکړو چې ته یوازې ولې اوسېږې، ستا مور او پلار چېرته دي؟ خو سلیمان ورته هېڅ جواب ورنه کړو او هینک د سلیمان نه د شپې دپاره زیږی غواړي چې پرکې شپه تېره کړي، چې په بدل کې هغه کوم ښکار کړی دی هغه به دواړه یو ځای وخوري. خو په دې اورېدو سره سلیمان خوشحاله او راضي شو او کله چې دغه هینک راکوز شو د سلیمان کور ته نو محسوس یې کړه چې سلیمان د رسۍ تر محدوده پورې تلی شي. سلیمان د ځنګل د بهر حالاتو نه دی خبر. هینک چې کله وکتو نو سلیمان په یو ګوټ کې ناست دی او د خپلې مور هغه ریکارډ اوري، او هینک د سلیمان د مور د لاسو لیکلي پرېښودي کتابونه وکتل چې د دغه کتابونو لوستلو په وجه باندې د هینک په سلیمان باندې ډېر زړه وسوځېدو
او بیا یې سلیمان ته په ډیر نرمۍ سره کانه او خوراک ورکړو او سلیمان ته یې وویل چې زه تا د دې کلي نه ایستل غواړم، ښار ته دې بوتلل غواړم. خو سلیمان ورته انکار وکړو. نو هنګ ته پته ولګېده چې سلیمان د خپل کور سره ډیره مینه کوي. هنګ د سلیمان تصویران ولیدل چې پکې معلومه کړه چې سلیمان د خپلې مور سره میلاویږي او د روټۍ خوړلو نه پس دواړه د وده کېدلو دپاره لاړو. خو سلیمان بیا هم د هنګ د یاري چاقو په لاس کې نیولی دی. خو څه شېبه پس هنګ سلیمان ته پته ولګېده چې هنګ هغه ته نقصان نه رسوي. نو اوده شو او په نیمه شپه کې یو خطرناک اواز واورېده چې د هغې په وجه دواړه راویښ شو او ځنګل ته لاړو. او په ګرځېدو کې په ځنګل کې یوه ونه باندې وینه ولیده چې دوی معلومه کړه چې چېرته ځناور قتل شوی دی. د وینې لیدو نه پس هنګ یو جاښه کې ولیدل چې پکې څوک شته. چې کله پې هنګ ډزې وکړې نو ناڅاپه پې یو خطرناک څیز حمله وکړه او هنګ ته په منډه د سلیمان کور ته ځان راورسوه. هنګ ګوري چې سلیمان د وړو په شانتې د ځان سره ګانې وایي او ګونګونېږي او ټوله کیسه یې ورته وکړه. خو سلیمان ورته څه جواب ورنه کړو. د دې نه پس هنګ بلې کمرې ته لاړو او سوچ یې کوو چې هغه ځناور د ده د ګولۍ نه ویرېدو او اوس موږ دواړه محفوظه یو. په سهار لا هنګ ګوري چې سلیمان بهر په شټ کې څه کار کوي. خو د شټ حالات خراب وو. نو هنګ ورته ویل چې دا شټ به درته زه روغ کړمه او د مرمت سامان موجود و، خو صرف د اوسپنې یو زنځیر پکار وو. خو په زنځیر اورېدو سره سلیمان ته خپل بچپن را یاد شو، په کوم کې چې هغه د خپلې مور سره میانو نیولو له تللی و او کوم زنځیر یې لیدلی و. خو سلیمان ته نن هم هغه ځای یاد و او هنګ یې د ځان سره روان کړو. خو هنګ د سلیمان د رسۍ په مدد سره د تلو نه ډېر مطمئن شو او سلیمان هنګ ته وایي چې زه د ماشومتوب نه تر اوسه پورې د دې رسۍ په مدد سره ګرځم. سلیمان ډېر زر هغه ځای ته ورسېد کوم ځای چې هغه زنځیر پروت و. هنګ زنځیر ته زور کړه خو معلومه شوه چې زنځیر په څه پسې تړلی دی او په زنځیر پسې د رسېدو نه پس زنځیر په یو کوپۍ کې پروت و. هنګ هغه زنځیر هم په هغه ځای کټ کو او واپس یې راوړ. هنګ هم د هغې زنځیر په مدد سره چوپړۍ واپس جوړه کړه. سلیمان بیا د هنګ خواته راغی او د کیرن لږه ټوکړه یې ترې وغوښته او د ځنګل طرف ته یې ګوزاره کړه. خو په دې لیدو سره هنګ حیرانه شو او سلیمان ورته واپس وایي چې دا زما د مور اصول دي چې د ځنګل نه درته څه میلاو شي د هغې لږه حصه به ځنګل ته ورکوي. د دې نه پس هنګ سلیمان ته وایي چې په ځنګل کې کومه خطرناکه بلا ده، د هغې دپاره څه جال جوړول پکار دي. او د سلیمان رسۍ یې نوره هم اوږده کړه چې سلیمان په ځنګل کې نور هم مخکې لاړ شي. او د هغې وروسته دواړه په هغه طرف روان شو چېرته چې هنګ هغه خطرناکه بلا لیدلې وه. هغه ځای ته رسېدلو نه پس چېرته چې د سلیمان رسۍ مخکې رسېده، د هغې نه پس د سلیمان رسۍ چا په شا په تیزۍ سره راښکوده چې سلیمان یې شاته راښکودو. هنګ د سلیمان پسې منډې کړې او اخر هم سلیمان یې راونیو او زر یې د سلیمان رسۍ کړ کړه او سلیمان یې کور ته واپس راوړو او سلیمان یې ښه مطمئن کړ چې زه به دا ځناور خامخا نیسمه. د دې نه پس هنګ ته د سلیمان د مور یو ډایري میلاو شوه او ډایري ټوله سلیمان ته ولوسته. د سلیمان د خپلې مور خبرو اورېدو سره په خوله باندې موسکا راغله، خو ناڅاپه په منځ کې هنګ پړایي بنده کړه او سلیمان ته یې بهانه وکړه چې نور به سبا ووایو، بس دی اوس به اوده شو. خو معلومیږي داسې چې هنګ څه خطرناک ولیدل چې هغه سلیمان اوس یرول نه غواړي. خو سلیمان به هره ورځ د خپلې مور هغه زوړ ریکارډ اورېد. هنګ په سهار له هغه ځای ته لاړو د زنځیر ځګي ته، خو هلته یې وکتل چې په یو ډول کې د ډېرو ځناورو هډوکي پراته دي. هنګ ته پته ولګېده چې دغه خطرناک ځناور هم دلته دی. خو هلته سلیمان ته هم پته ولګېده چې هنګ نشته، نو هغه د هنګ په لټون کې بهر ته راووتو او هغلته هنګ ته د سلیمان د مور د ډایرۍ په شان یو کتاب میلاو شو او سلیمان په کور کې د خپلې مور ریکارډ اورېدو چې ناڅاپه په غوږ باندې ډز راغی او په تادۍ یې رسۍ وتړله او د هنګ په لټون کې بهر ته ووتو او ناڅاپه یې د هنګ د بینګ سره خپه ولګېده، خو رسۍ هم په هغه ځای ختمه شوه. د هغې نه پس سلیمان رسۍ لر کړه او همداسې روان شو. په ژوند کې په پیل ځل سلیمان بې رسۍ له مخکې په ځنګل کې ځي او د هنګ د لاش لیدلو نه پس یې هغه خطرناکه بلا په نظر راغله.
خو ولې دغه خطرناک ځناور بل څوک نه، دغه د سلیمان هم هغه مور وه او دې بلا په سلیمان د حملې کولو دپاره منډې کړې، خو د هغې زنځیر ختم شو او هغه هم په ځای ایساره شوه. سلیمان د خپل ځان سیریس کولو لپاره د بچپن هغه ګانا شروع کړه. په هغې اورېدو سره نادیه د سلیمان غاړې له را منډه کړه، خو سلیمان پرې چاقو وار وکړو او هغه یې مړه کړه. د هغې نه پس سلیمان یو سیټ ته ودرېده او په یاره یې اسمان طرف ته وکتل، خو د هغه سترګې هم د خپلې مور په شانتې هغه بیماري پکې راغلله. خو معلومه شوه چې سلیمان ته هم د هغه د مور هغه خطرناکه بیماري ولګېده او هغه اوس د دې ځنګل هغه خطرناک ځناور جوړ شو.